اسمه څنګه دا ماشوم د ماشوم تر واس کړه سره تاسو ما ته سبا دې په خپل ته پوس کوم ته څه خلاص خلاړه راشي په خیر لاس مې له څنګه شي دا سره دار دې ته دی ولې روخ کې په دې روزه کې لګا ګور زما خبر ولته دی خبره د سکول ته ولې نه لګي د سکول ته نه تل سارو او دونه میو په والو مې د پداو کو به مور مې یاروي پرېګره زنن به چوټیو کې دا ته دویم کشفیاتي وی دا ځان سم ګرځو انده ته دا وګورم موږ دلته خلکو خپل راوړي مز کې خپل او ته څنګه موږ دلته جی کار کوم څه کار کوي بس مالی توپ کار کوم چاله صفایو ته کو دې کباړ کې ګرځې و دې کې کباړو سبا ته درو وای نن دې څومره وګټلې نن لا وسو شرابي یو کار کې صرف مالی توپ کې مالی توپ کو یا صفائی دا کور دي لکه آسان کارونه چې وسوي نه دغه کې ما سره دغه کې خوره ده صحیح ما د صرف مخه بنده کړې د خبره چته خېجولې شي ناراضه بس مزدوري ولا درکما نه دوم بګي کارو صحیح او صو به را لخي یو را لخوره نو بس چې څه ته مناسب کاری مناسب خو ما د کاری چې دوی مجبور پری را لوخیږي هغه پیسې بازو چې تاسو یتیمانانو باندې ولې لازم د لاس خو خدمت ته وي سو دل درکم بس داس جای شان مزدوري ته یاد کا تو سه ګاډي کې کینو ولته بیا مطلب په کار باندې خفګانی وړه دې خپې بیا ما د فون نه راځي نم راځي دا پروا نشته دي څومره له درکم بس جایز پیسې راځي 800 دې چې دیاري 800 ویم من او سړی ما پورې بیا ختم بدل ګنټه کې ختمه کړه ورس ختمه او دې برته ناشي ا دې بناسي دې ورس چې وګړي ناشي ولدا کوجره تا کوجره زدا خدا بیا کار خراب کوم ما خو قدر وجلا خدای داسې کارو کا خبره تاکو پلان دې شه چې دې 500 او د دې 800 په ځای 800 روپے دا یاد کړئ چې دې په ځای الله 500 روپے درکم بیا وسه نه اوري څنګه دې دا تاسو وایي چې تاسو یې تاسو هغه الله سره خدي خو زه سویم داسې انسان زه په پیل ازچ ته وی دا وای او ته یو بل خبرم کوم ته خو دونی سکنه بیا ته بل خبره کوم لومبه دونی سا بل خبره دا چې خورم نشته اوس بسګه معلومه راکی نو نامناسبه چې زه تاسو ته داسې وایم مده خبره ده کنه لګا دسو اوس کو داسې تاسو په ما باندې ډېر سود مینه کوي دا ځان له خبره ده الله دې خوشاله کړه الله دې یو غیرتی سړی مهنت مزدوری کې د ستاره غیرت نام دی چې کوم بچي دې روخ کې دې خدای سم روخ کې دی کنه دې مې صرف جینن راوسته صرف نن دې روسته دې نو بیا به دې روبا سي خو دې بندن خپن لیکو ٹھیک دا 2000 روپیا سپیشل ده والي الله دې محترم الله دې کله ٹھیک شو اوس برازه کارو کې وړو مور دشتا ها خپل بیبي دشتا شکر بیبي هم دشتا د وړو مور دشتا بیا برازه کار کوه چې ستاسو وړو مور چې کومه ده زمونږ هم خور ده ستاسو بیبي چې کومه ده نو زمونږ هم بیبي را د دوه یې سبب پکې کو صحیح ده دا بیبي مشري کنه دا 500 روپیا پکې سپیشل د بیبي شوي دا به خپل بیبي ته ورسې داونی ځه او دا وړو مور چې کوم مدن ایته به یو ورور دی راغلی مخې له 200 روپیا به مال سیډ د ما خور ته ورسې دا والا ٹھیک شو اوس په داسې کارو کې د دې پیسو په بدل کې روزه نه کنه دا جود نه دی دا بستړی جون دی ستړی بجو دمه به نشته کومګر څومره منډي و پوره کېږي خو نه کنه او دومره که صرف یو ورځ پکې د مو کارو چې دا ماشوم ځان سره بوزا او دا یو ورځ د مو که سبا روز سبا بیا الله شته ٹھیک شو اوس ما دې اجازه ته الله دې ګل الله دې خاد او بال لاړم نو الله دې سمه کوي یار له نو ډېر خوشاله ژوند زاد په جنم ژوند زاد په جنم السلام علیکم څنګه روح حالات خدي برابرې تاسو یو معلومات کو تر کوم ځای زه غوږی باجه وړم
د باجوړي دل سره غلې مو کارمار منشت واړه را سره نشته سبل سم ورځ ده کنه او دا شیرین کوټو کې پاتې کیږي ها اوس قسمت ته ګوره ها زه اوس وروتم د لکه مې موږ هلته کې خور وروړې وه خور هم دننه کوله کس پسې وروتو کار والا کس دیاړی والا کس په کار او بس زه سزما کنه کار کولی شي اول بس نه باسم مې څوره مې وس کېده بس دیاړي به څومره دي مړه چې راکړو بس ځان له بواړه ما حمله شو شهر څومره درکړم بیا خو به خفه نه یې نه ده جيب كذا بندوس كده تروح لا بندوس دا ذکر وکړه چې خورا برخې جوړلي اسنه کړول درکمو بیا برخې جوړلي نشي ولا بس سونه مس پکې دا خجوم مې تاسو برته ولاړې کنه بل کسرت بل کس ورته نو درو مو بزه په دې پرېدم بس لګیو سا خیر ده صحیح ده پیسې له سوما درکم پیسې له مخ کې در کوم ځکه چې جیب کې د پرتیجه له خوشاله نه بس مخکې مراک ډېرو شرکا ډېرو کولګ ته ستاج بس سبو تابع ما دیالو غنن صاحب 200 روپے دیالي ده نو یې دې بس پک سو راکه مړه پروا نه کې ما کوم لخص وړول نشي او یو کار وکړو چې 15000 روپے واخلي دا 15000 روپے دا 15000 روپے ستا مزدوري شو او بله پکې یو خبره ده خورم نشته اوس به په دې 15000 روپو څه کې بس کوټه ولاړ شم وړې بوال چې وړه بوال سودا په یو سودا بوال او واړه به بیمار دي کور والا دا زه پریشان ملک خزه داسې بوګي چې کله اوس کور ته لاړ شي کور والا ورته چې ته خو اوس لاړې بیا ډایرکټ چوټي مو کړه ته به ورته وایې ګوره ته ما پېژنې او زه تا نه پېژنم نو دا پیسې تاله چا درکړی الله درکړی چې کله کور ته ځې او هغه د وړو مور چې کومه د کور ده ټیک شو هغې ته به ووایې یو ورور د مخې نه راغلو او وایي چې دا 2 نوټه به زما طرفه زما خور ته ورسوي صحیح ده نن لاړ شه کور ته او چې څنګه دا نن مزدوري شوه داسې سبا الله پاک بیا شته